ماره بچي لاس اوچت کوي زما بچی مال پیدا کوي. د دې د مطالبه زه ستاسو نه غواړم چې زما او زما د بچي دپاره به دا غږ تاسو اوچتوئ. د سوال درته کوم، عرضي درته کوم، زه د خپل بچي دپاره ډېرې چغې نارې ما وویلې خو هېڅ دغه یې ونه کړو. تاسو به یې ماله کوئ، تاسو زما وروڼه یئ. زه ستاسو نه دا مطالبه غواړم، تاسو ته سوال کوم، تا ته عرضي کوم، تاسو ته زما وروڼه یئ، زما بچي یئ. ټول پاکستان عوام ته زه دا سوال کوم، دا عرضي کوم چې زما د بچی به ستاسو نه کېږي، د بل چا نه ونه شوه. زه ستاسو نه غواړم، د هغه الله نه ستاسو نه یې غواړم. ما خو ډېره وسې وکړې خو ونه شوه. زه ستاسو نه غواړم دا خپل بچی زما د بچي دپاره زما دپاره زما سره ودرېږئ. مطالبه زما د بچي او زما اوچته کوي، زما د بچي دپاره آواز اوچت کوي، زما د بچی موږ له پیدا کوي. شروع کوم په نامه د هغه خدای چې بخښونکی مهربان او لوی ذات دی. سلامونه او نیکې هیلې. د سوات غیور ولسه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې ریشما بیبي د کوزې درشخیلې د تیر 2 کالو نه له پاسه عرصه وشوله چې لا درکه ده، اغوا ده او د هغې د بازیابۍ چې دی هېڅ درک نه لګي. دا وخت مونږ د ریشما بیبي په کور کې یو، د هغوی د والد صاحب کم میره والد صاحب چې دی، کم د هغوی مورجانه چې ده او بادرشیر افغان صاحب کم د دې علاقې یو غیرتي سیاستدان دی دلته کې چې د دوی کومه جرګه جوړه کړې ده د ریشما بیبي دپاره. د هغوی ټولو سره په مشاورت باندې د سوات ولسي پاڅون لخوا موږ د یو عظیم الشان احتجاج تابعه کړې ده چې په دې جمعه باندې نور را روانه جمعه په 12 جون باندې د مټې کم چوک چې د تانړې سره نږدې په 2 بجې باندې به احتجاجي مظاهره وي. نو زه د سوات ولسي پاڅون لخوا په تاسو ټولو ولسونو باندې غږ کوم چې دا احتجاجي مظاهره چې ده دا زموږ سره په هر حال باندې کامیابه کړي. ریشما بیبي یو یتیمه ماشومه ده او د هغې دپاره غږ پورته کول چې دی دا زموږ اسلامي، زموږ د پښتو او زموږ اخلاقي فریضه ده. زه غږ کوم په خپلو علما باندې چې د منبر نه تر دغې احتجاجي مظاهرې لپاره خبرپور کمپین وکړي. زه غږ کوم په خپلو نورو سیاستدانان کم چې زموږ د دې علاقې دي، د سوات سره تعلق لري، په هغو ټولو باندې غږ کوم چې مشري هم دا ده چې د خپل ورک کړلی شوي ماشومې دپاره تاسو غږ پورته کوئ. په تاسو ټولو غږ کوم چې د احتجاج به کامیابوي. زه غږ کوم د ریشما بیبي په هغه وروڼو باندې کم چې سټوډنټس یونین سره تعلق ساتي، د سټوډنټس یونین چې دي فعالان دي، سوشل اکټیویسټان دي، هیومن رایټ اکټیویسټان دي، چې دا احتجاج دا به موږ په هر حال باندې کامیابو. یوازې احتجاج کامیابول چې نه دی، ریشما ریکور کول دی. ریشما به هم ریکور کوو. د مټې تانړې کم پولیسو چې سهولتکاري کړې ده بقول د دوی د فیملی، هغوی سره هم انصاف کول دی. نو دا چې دی دا زموږ د غیرت او د پښتو دپاره یو امتحان دی چې ریشما بیبي موږ ریکور کړو. ځکه یو یتیمه ماشومه ده، دا زموږ د پښتو د شان خلاف ده. پښتانه خو داسې شملور پښتانه به چې هغوی به لکه په جنګ کې به هم تورسرې به چې را مخامخ شولې نو هغوی به ډزې نه کولې. دلته کې زموږ یو ماشومه پښتانه چې ده هغه غیب ده او تاڼه چې ده هغه له بدې مرغه هغه هم پښتانه دي، خو هغوی هم د دوی مطابق پیسې اخلي او الټه دوی چې دي دښکوي، زوروي او کم چې کلپریټس دي دوی چې په چا باندې الزام دی هغوی چې دي هغه بري ګرځي. او بل زه وینا کوم پولیس ډپارټمنټ ته، د سوات چې کوم پولیس ډپارټمنټ دی، دا کیس چې د کم وخت نه شروع شوی دی د هغه ټیم نه والا تر دې دمه پورې چې کم ډي پي او راغلی دی هغه به سترګې تورې کړې دي د ولس له یو جی آی ټي جوړه کړې ده. دلته کې اس ایچ اوګان چې دي نن سبا اس پی ان شوي دي هغوی هم راغلي وو، هغه اس پی انویسټیګیشن دی. نو تر دې دمه پورې د ریشما بیبي نه موږ ته څه درک لګي چې په دې کې ملوث څوک دي، په دې کې سهولتکاري چا کړې ده. ریشما بیبي پریزنټلی چې دا کرنټلی چرته کې ده، نو دوی باندې هم غږ کوو. د دې احتجاجي مظاهرې پورې ستاسو سره ټایم دی، کوشش وکئ چې هر سره د ټولو سوالونو جوابات چې دی هغه ولس ته کېږدئ. ریشما بیبي چې دا هغه ریکور کوي. ګنې دا یوازې دا احتجاجي مظاهره نه ده، زموږ سره پلان ا دا دی، پلان بي دی، پلان سی دی، پلان ډي دی. نو تر هر حده پورې به زو د خپله پښتنه ماشومه، خپله ګلالۍ ماشومه چې ده دا به موږ ریکور کوو. تاسو له هم یو ځل بیا ستاسو د پښتو، ستاسو د غیرت دغه درکوو، واسطه درکوو چې تاسو هم پښتانه کم چې زموږ پولیس ډپارټمنټ دی، ستاسو په کورونو کې هم ګلالۍ ماشومان دي، په خپل ځان باندې راولئ.
په خپلو ښځو باندې راولي چې دلته کې زموږ د دې مورجانې په زړه باندې څه تېرېږي، یو اختر تېر شي، بل تېر شي، روژه تېر شي، شوقدر تېر شي، د ریشما په انتظار باندې ناسته ده. نو تاسو باندې غږ کوو چې زر تر زره کم کار دپاره چې تاسو بیلټونه اچولي دي، کم مراعات چې اخلئ هغه پوره کوئ. ګنې انشاءالله تعالی د هر ښځې حساب به کېږي، د ولسي پاڅون لخوا به کېږي، د ولس لخوا به کېږي، او دې احتجاج نه پس به بیا نور پلانینګونه موږ شروع کوو، پیل کوو به. ډېره مننه.